زه نن تاسو له د دوایي مطابق داسې معلومات در کوم چې مشکله ده چې اوسه پورې چا تاسو ته درکړي وي. هغه معلومات دا دي چې کله هم تاسو د بروفین په شان یا د پینډال په شان شربت والي او د هغې نه تاسو 1 چمچ یا 2 چمچ خپل ماشوم ته ورکړئ نو دا شربت تاسو څومره ټایم پورې بیا استعمالولی شئ. دویم قسم په دې کې د پوډر فارم راځي کوم ته چې موږ انټي بایوټیک ویلی شو چې هغه په ګرمو اوبو سره هم جوړیږي یا د هغو سره خپلې اوبه راځي. هغه پوډر فارم تاسو څومره ټایم پورې استعمالولی شئ او داسې شربت هم ما لیدلی دي د پینډال په شان یا د بروفین په شان چې تقریبا د هغو 15 او شپږ میاشتې شوي وي او بیا هم ماشومانو ته ورکوي. نو آیا دا شربت ماشومانو ته ورکول فایده لري او که نقصان لري؟ دا ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم نو په لاس پورې دا ویډیو وګورئ او ټول معلومات ترلاسه کړئ. د ټولو نه اول کله هم چې تاسو د فارمیسي نه یا هر میډیکل سټور نه تاسو شربت اخلي او د هغې چې کوم بره ډکن وي هغه اوپن شوي وي نو هغه شربت او هغه پوډر فارم به تاسو هرګز نه اخلئ. کله هم چې تاسو د پینډال په شان یا د بروفین په شان شربت والي او ماشوم ته 1 چمچ یا 2 چمچ تاسو ورکړئ دا شربت تاسو تقریبا صرف او صرف په 1 میاشت پورې استعمالولی شئ. د 1 میاشتې نه بعدې تاسو بیا نشئ استعمالولی ځکه چې دا بیا ماشوم ته فایده نه ورکوي بلکې نقصان ورکوي. او دویم دا چې کله هم تاسو ماشوم ته د بروفین یا پینډال په شان شربت نه تاسو شربت ورکړئ نو د هغې نه بعد بیا تاسو هغه شربت هغه بوتل د بره چې کوم ډکن دی هغه تاسو ډېر زیات کلک بندوي او په داسې ځای کې کیدي چې هغه بوتل دپاره ماحول جفي یا تاسو په فریج کې کیدي او د ماشومانو نه به تاسو دا شربت او دا بوتلې لرې کیدي ځکه چې د ماشومانو په ګریف کې نه وي. که چیرې د ماشومانو په ګریف کې وي نو د بروفین په شان کوم چې په هغې کې خوږ فلیور دی نو هغه بار بار څکلو دپاره ماشوم راځي چې د هغې د وجې نه بیا د ماشوم په معده کې مسله راځي او د هغې چې کومې ګردې دي په هغه کې مسله راځي. دویم دا چې کله هم تاسو د پوډر فارم شربت جوړ کړي کوم چې پوډر راځي کوم ته چې موږ انټي بایوټیک ویلی شو نو د ټولو نه اول به تاسو ته ډاکټر ووایي چې دا تاسو 3 ورځې استعمالولی شي یا تاسو هفته استعمالولی شي یا تاسو یې 10 ورځې استعمالولی شئ. خو کله هم چې تاسو هر قسم د پوډر فارم هغه تاسو جوړ کړئ نو تاسو به د 10 ورځو نه زیات دا د پوډر فارم شربت نه استعمالوئ ځکه چې بیا دا شربت ستاسو ماشومانو دپاره نقصان دی شي. او کله هم چې تاسو یو شربت 2 ماشومانو ته استعمالوئ نو تاسو په دې کې دا احتیاط ضروري کوئ چې په کومه چمچ باندې تاسو یو ماشوم ته دوايي ورکړئ نو په هغې چمچ باندې تاسو د 2 ماشوم ته دوايي مه ورکوئ. او که چیرې بیا هم مجبوري وي نو هغه چمچ تاسو ګرمو اوبو سره بار بار وینځئ او د هغې نه بعد بیا تاسو 2 ماشوم ته دا دوايي استعمالوي په چمچ سره. نو که چیرې دا معلومات انفارمیټیو وي نو خپل فرند سره یې خامخا شیر کړئ ځکه چې هغوی ته هم فایده وشي لکه څنګه ستاسو ته د دې علم فایده وشوه. او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره تاسو زموږ د ټیم حصه جوړېدی شئ. شکریه. الله حافظ.